سورة سبا 22 سپارہ او آیت نمبر دے 11 نمبر آیت دے 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. مخکی حالات د داود علیه السلام ذکر کړو، دغه د نبوت تذکره او دغه رنګه دغه معجزات. بیا د سلیمان علیه السلام حالات هغې ذکر کول چې په دې کې اصل کې مقصد جواب د شبهې د مشرکینو. هغوی دا خیال و چې دوی سره به الوهي د الله رب العالمین په شان الهي صفات وي. الله فرمایي نه، په دې ټولو امورو کې دوی ما ته محتاج وو، په دې معجزاتو کې ما ته محتاج وو. بیا پرونی درس کې آخر کې خبره دا وه چې الله رب العالمین یې پیریان تابع کړي وو د سلیمان علیه السلام. هغوی د رب په حکم باندې تابع وو. بیګا دا مسله مو وکړله چې دا د جادو په ذریعه باندې دا حکومت یې نه دی کړی سلیمان علیه السلام، لکه څنګه چې یهودیان وایي، بلکې د الله رب العالمین په امر باندې او د هغه په حکم باندې دا حکومت یې کړی. نو اوس دلته د دې جناتو تسخیر ذکر کوي په دې آیت کې چې الله رب العالمین د ده دپاره څنګه تابع کړي دا جنات، کارونه به یې ترې اخیستل، مختلفې عبادیانې دا به یې پرې کولې. بیا دلته ورته جنات ویلي دي، وروستو به راځي سوره صاد کې به راشي، هلته ورته شیاطین ویلي دي، ځکه جنس د دې یو دی. هلته ورته شیطانان ویلي دي. یعملون له، دی جناتو به کار کو د دې سلیمان علیه السلام دپاره، کارونه به یې کول، کارونه به ترې دا اخیستل. ما یشاء، هغه چې د ده به خوښه شوه. سلیمان علیه السلام به چې کوم کار خوښ و، بس هغه به یې ترې اخیسته، چې کوم ضروري کار به و، چې لکه دا وکړئ او دا وکړئ شابه. نو بعضې پکې ذکر کېږي من محاریب، د عبادت خانو جوړولو نه، وتماثیل او نمونې د آبادۍ، وجفان کالجواب او خانکونه او د حوضونو په شان، وقدور الراسیات او هغه دیګونه چې ولاړو په خپل ځای باندې، دا لرې کارونه به دوی باندې کول او دا څیزونه به جوړول. یعملون له ما یشاء من محاریب، محاریب جمع د محراب د پاره. محراب نه مراد د زموږ د جوماتونو محراب نه دی چې دا به ورله جوړول، دې نه مراد عبادت خانه ده د بني اسرائیلو د پاره. او محراب ته محراب ویم ځکه دا صورت آل عمران کې تاسو ته تیر شوي د زکریا علیه السلام په تذکره کې، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، چې زکریا علیه السلام به کله را داخل شه عبادت خانې ته او مریم به یې عبادت کو، نو ناشنا رزق به پروت، ځکه رزق سره د عبادت سره رزق فراخه کېږي. هلته محراب نه مراد څه د عبادت خانه، محراب وایي ځای د حرب ته، ځای د جنگ ته. عبادت خانې ته ځکه محراب وایي چې دې کې د شیطان سره جنگ کېږي، د الله بندګي د شیطان سره جنگ دی که نه. نو دلته محاریب نه مراد دی عبادت خانې چې دا به د بني اسرائیلو دپاره چې دوی پکې عبادت وکړي، دې دپاره به یې جوړولې په دې جناتو باندې سلیمان علیه السلام. او بعضې وایي دا محاریب چې دا د دې د علماو دپاره، بني اسرائیلو کې چې کوم علماو یو امام به نو د هغه د عبادت کمره به و، د هغه د عبادت ځای به. بعضې وایي محاریب نه مراد اوچتې آبادۍ دي، او بعضې وایي مراد د دې نه مساجد دي.
دا هغه زمانې او بیت المقدس هم په دې کې داخل دی ځکه هغه هم سلیمان علیه السلام د جناتو په ذریعه باندې جوړ کړی نو دا کارونه به یې اخیستل چې عبادتخانې به یې پې جوړولې مساجد وغیره وتماثیل او نمونې د آبادۍ تماثیل خو چا معنا کړې ده شکلونه به یې پې جوړول تصویرونه وایي سلیمان علیه السلام د تماثیل دا معنا چې تصویرونه یې پې جوړول دا غلطه ده که دا په دې معنا باندې اخلي چې د دې سیندرینې وغیرې پې جوړولې ونې بوټي وغیره د دې تصویرونه به صحیح ده ورنه پیغمبران په دې تصویرونو څه کوي چې عبادتخانه کې تصویرونه لګوي یا ځان ته په محل کې لګوي لکه دا بعضې خلک د خپل لیډر او د بادشاه تصویرې لګولې سلیمان علیه السلام پې دغه تصویرونه نه دي جوړ کړي بلکې مراد د دې نه نقش و نگار دی د آبادو دا ته مراد دی د آبادو ډیزاینونه یا په آبادو کې داسې نقش و نگار چې هغه د بوټي وغیره یې سیندري غوندې وي داسې غوندې ډیزایننګ به یې پې جوړاو ورنه دا عبادتخانو کې تصویرونه دا خو دغه طریقه و د یهودو نسواراو چې د نسواراو عبادتخانې ته ورشي عیسی علیه السلام تصویر به یې لګولی د مریم به یې لګولی او د مکې مشرکان چې و هغوی په کعبه کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام شکلونه جوړ کړي لاسو کې ورله غشي ورکړي مسلمانان خو دا شی نه کوي او پیغمبران هم نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته شرار الخلق ویلي چې هغوی داسې کارونه کوي په عبادتخانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې په بیماری باندې پروت و آخري مرض الوفات کې ام حبیبه رضی الله عنها د نبی علیه السلام بیبي د ابو سفیان رضی الله عنه لور د معاویه رضی الله عنه خور ام حبیبه رضی الله عنها او دغه رنګه ام سلمه رضی الله عنها دوانو تذکرې کولې دوی دغه ته تللې وې هجرت یې کړی و حبشو ته نو په حبشه کې دوی دغه لیدلې وې د نسواراو عبادتخانې نو د هغې هغه خبرې یو بل سره کولې چې یاره هغې هغه څنګه شکلونه یې پکې جوړ کړي وو څنګه داسې تصاویر یې پکې جوړ کړي خپل عبادتخانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح دا خلق د سیودا یهود نسوارا چې دی کې به کله یو نیک سړی مړ شولو یو کار خو به دا کو بنو علی قبره مسجدا د اولیاء په قبرونو باندې به جماعتونه جوړول د اولیاء په قبرونو جماعتونه جوړول د یهود نسوارا کار دی د ولی په قبر باندې به جماعتونه نه جوړي مقبره او مسجد نه جمع کیږي لړن دا ځان پیکه دا دوانه نه جمع کیږي چې یوم د یو ځای مقبرې او هم د یو ځای مسجد وي چې جومات او قبر پکې کنستل او څوک خښول حرام او چې مقبره وه نو مونځ پکې حرام بعضې خو هسې هغه مغالطه خلکو له ورکوي دین سره دوکې کوي خلک الله نه نه یریږي څه حیا او شرم پکې نه وي نو هغه یو مولا لګیا و ولې نو مقبره کې مونځ کېږي ولې نبي علیه السلام په قبر باندې ولې جنازه نه ده کړې څه نو دلته دې دوه دوکې کوي دوه پراډونه یو دا دی چې ستا په مذهب کې په قبر جنازه نشته دی دا خو ته نه منې دا حدیث نو دلته څنګه دا فراډ کې لګې او بل ته دا څنګه وایي چې نبي علیه السلام مقبره کې مونځ کړی دی نو عام مونځ یې کړی خو جنازه کړی جنازه خو په قبر ته نه مني و دې حدیث نه ته استدلال څنګه کې حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر جنازه کړی ده نبی علیه السلام ویلي دا مسجد خادم یا خادمه حدیث کې راځي توره زنانه وه د جومات خدمت او صفایي به یې کول څنګه نن نه ښکاري ملګرو ته ویلې صحابو دا د دې دلیل هم دی دا حدیث بخاري روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه دی د خپل مسجد د خادم نه دی خبر چې وفات شوی وایي خو بېګا وفات شو او موږ له جنازه وکړه بس خښ کړی او دې بې تکلفۍ ته وګورئ چې صحابه دا نه وایي صبر کوه نبی علیہ السلام ته به ایثار کوه به جنازه وکړي دا زموږ د خلکو قیسې ورګه فلانی شیخ صاحب راشي او فلانی شیخ صاحب ولې جنازې له رانغی چې رانغی نو بس رانغی هغه ځان له 200 کارونه دي ستا جنازې ته هغه داسې وزګار دی بیا ته ګیلې کوې بیا ورپسې خبرې کوې لګې د چا ضرورت ته خلک نه ګوري او نه د هغه مصروفیاتو ته ګوري به زموږ پښتانه تش دي ګیلو ته تکړه دي
دا تکلفات به د صحابو دور کې نه و چې ورګه پلانې شیخ راشي نو هله به جنازه د سره د یو شیخ هم نه راځي په خپله مخکې شي او جنازه یې وکړه چې څوک مړ دی زوی دی مخکې شي ورور دی مخکې شي که نه یو عالم بس حاضر دی هغه دی مخکې شي به جنازه دی وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دا تکلف نه و نبی علیه السلام ویلې د الله بندګانو نو لږ خو به زه خبر کړی وې هغه ویل د الله نبي بس شپه وایستم جنازه وکړله دفنم ویل خو اوس خو راته دلوني علی قبره دا قبر خو راته راوښایې که نه ګوره نبي علیه السلام ته قبر هم معلوم نه دی نو هغوی ورته قبر وښودو چې دغه قبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پې جنازه وکړله په قبر جنازه هغه څوک کولی شي چې هغه نه جنازه تلي وي مثلا ته یو ځای ته لاړې یو جنازې ته ونه رسېدې او دې کې تا نه میت دفن شوی و نو ته دا کولی شي ورشه بس په قبر جنازه وکړه ودرېږه هلته جنازه وکړه نو عام مونځ خو یې نه دی کړی دا کوم مونځونه چې موږ دا 15 وخته مونځ کوو چې په هغې کې رکوع سجدی دا حرام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی په مقبره کې مونځ نه کېږي او په مسجد کې قبر جوړول دا ناروا دي بعضې خلک یو بله دوکه کوي فراډ په دې باندې تاسو ځان پوهې کوي تاسو ته به وایي ولې دا نبي علیه السلام چې په مسجد نبوي کې ښخ دی ورته یې دروغ مه وایه او بیا په پیغمبر خو یې بیخي مه وایه ځکه چې جهنم کې ځان له ځای ګورې لګیا نبي علیه السلام فرمایي چا چې ما باندې قصدن دروغ جوړ کړو ځان لدی په جهنم کې ځای وګوري جهنمي شولې په دې خبره باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دی د الله باندې دا چا ویلي دا جومات دی دا خو وروستو زمانه کې توسیع شوې ده مسجد نبوي دا مسلمانان به ورو ورو ډېرېده نو دا به غټېده دا جومات نو دا مسجد نبوي کې چې کومه توسیع شوې ده نو په هغې د لاسه د نبي علیه السلام دا کور هم پکې ګیر شوی دی دا خو حجره وه د عایشه رضی الله عنها نبي علیه السلام کور دی نو دا مو وایي دا مسجد دی او دا په کوم وخت کې چې وایي دا د نبي علیه السلام دا حجره او دا کورونه او دا کوټې په دې مسجد نبوي کې داخلولې ټولې مدینې په هغه ورځ جړل خفګان یې پرې کړل چې دا پکې مه داخلوئ مسجد هغه بل طرف ته غټ کوي دې خو یې څه له دغه کول خو بس وش کار دی حکومت چې یو کار کوي بیا خو ستا او زما خبرې ته غوږ نه ږدي نو دا خو د حکمرانانو یو غلطي وه چې په هغه وخت کې کړې ده او یو بل دروغجن او کذاب دا کذابان الله په دې نیټ کې په شرمون وشرمول خو دا قوم نه پوهېږي اوس موږ څه وکړو خبره دا ده چې دا ورته ناست دي دا کدوان پسې نه پوهېږي دا چې لاندې ورته سبحان الله سبحان الله کوي دې خروسه که عقل وی نو په دې ملا به لعنت ویلی وی دا په سټیج او په دې منبر ناست دی دروغ وی او په سټیج ولاړ دی دروغ وی یو خرافي او کذاب مولا دی او په افغانستان کې جلسه کې تقریر کوي او رد کوي په اهل حدیثو وی دا وابیان داسې او دا وابیان داسې او دومره کذاب دی دا وی دی یو وابي نه وی ما واورېدې چې په نبي علیه السلام پسې مو خبرې کولې هلکه دا واوره د وهابیانو د لیدیسو ریکارډ دا دی چې د نبي علیه السلام په سر یو ټولې دنیا سره دشمني ده د نبي علیه السلام د وجې نه تا او ستا مولا نه مني ستا بکواس نه مني په دې ځان پوهې که د اهل حدیثو د ټولې دنیا سره دشمني صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر ده یو د الله توحید دی او بل د نبی علیه السلام رسالت دی او د نبی علیه السلام سنتو په مقابل کې موږ د هېچا خبره نه مانو خبره خو زموږ په دې دنیا سره نه ده دا خو سوال نه پیدا کېږي چې ځان ته د اهل حدیثو یو دی د نعوذ بالله د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي دا خو سوچه دروغ ویلي چې ورته ناست هم خره دي دا تپوس ترې نه کوي چې دا څومره دروغ دی ویلي بکواس دی وکړه د دوی خو ورانه دنیا سره د نبی علیه السلام په سر ده ته مولا کې ته خپل مشر او مذهب او مسلک کې او هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نو دا ظالم وی باران نه کېده د دروغ روایت یې ویلی موضوعي منګړت روایت مدینه کې باران نه کېده سوکړه وه نو په دې کې وی صحابو مشوره وکړله او روایت کې راځي عایشه رضی الله عنها ویلې چې د نبي علیه السلام دا قبر لږ شان سورې کوي او چې د دې د وجې نه موږ د الله نه باران غواړو د دې قبر د وجې نه به بره نه رحمت راشي باران به وشي نو دومره کذاب انسان دی چې وایي د نبي علیه السلام وایي په دې قبر کې کڼکۍ په ځای وایي دې ګمپته کې دا به تاسو اورېدلی تقریب په دې ګمپته کې ورته وایي یو کڼکۍ کولا وکړله هلکه ګمبد هغه ټایم کې چېرته صحابو ګمبدې جوړولې صحابو زمانه کې ګمبدې چېرته وي کذاب انسانه دروغ وی په نبی باندې سټیج د پاسه ولاړې پټکې دی والی دی اوږد کمیس دی اچولی دی خبیث انسان او تا ته خلک مولا وایي ته مولای که شیطان ابلیسی په پیغمبر دروغ وی لګي دا خو وروستو زمانه کې
د نبی علیہ السلام د زمانې نه 100 کاله بعد 600 کاله بعد دا ګمبد جوړ شوی دی د صحابو زمانه کې ګمبد یې نه جوړولې یو مولا موږ سره په حج کې کوم زموږ اولنی حج وای دا چې کوم دی دا ګمبد وي په بخاري کې راغلی نو ورته وخاندم مولوي صاحب دا کوم بخاري ته ویلی دا کوم بخاري دی موږ خو الحمدلله موږ خو طلبا یو خو بخاري ویلی دی د الله فضل دی او دومره به م ذهن هم کمزوری نه چې دا دونه غټه خبره په کې رانه یېره شوي چې په بخاري کې به د نبي علیه السلام د قبر ګمبد راغلی او لا موږ ته به دا خبره نه یاده نو ما دا خبره ډېره غلطه وکړه نو بیا وایي نه وایي زه خطا شم وایي دا وروسته زمانه کې ما بخاري خو حدیث راوړي حدیث کې ګمبد چېرته د الله باندې دا څه وی دی مسجد نبوي ته روان په دې لاره کې دا خبره وکړه ستاسو مازغه کار نه کوي تاسو د ډګوسلو سره دومره عادت شوئ چې اوس په بخاري هم دروغ وایه په نبي علیه السلام هم وایه په عایشه رضی الله عنها هم وایه چې د ګمبد یې دغه کلا وکړه کڼکۍ وایي او بیا وایي باران شروع شو او دغه منګړت روایت د دروغ روایت دی چې په نبي علیه السلام باندې او په عایشه رضی الله عنها باندې دروغ جوړ کړي دا خرافات دي دا د یهودو نصاراو طریقه وه چې د پیغمبرانو او د اولیاء کرامو په قبرونو باندې به جوماتونه جوړول هلته به سجدې کولې او زموږ په اسلام کې د دې اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی طریقه به دا وه اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا چې کله به د یهودو نصاراو کې یو نیک سړی وفات شو بزرګ د دوی به د هغه د قبر د پاسه جومات جوړ کړ آبادي به پرې وکړله او بیا فرمایي نبی علیه السلام وصوروا فیه تلک الصور او دغه شکلونه یې پکې وله جوړول چې دا د فلاني بابا تصویر دی د فلاني بابا شکل دی اوس هم په نیټ کې یو کلیپ چلیږي یو بزرګ دی د هغه تصویر جوړ کړی دی او دا دغه ورته ورچي هارونه ورته ورچي هغه قبر پرستی او بت پرستی یو شی دی قبر پرستی لاړه بت پرستی دا کارونه کوي لګي نبی علیہ السلام فرمایل اولئک شرار الخلق عند الله دا بدترین خلق دي د الله په نسبت باندې بدترین خلق دي دا رنګ بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجد دا الله لعنت دی په یهود او نصاراو باندې چې دوی د پیغمبرانو او د نیکانو بزرګانو د قبرونو جوماتونه جوړ کړه نو چې د نبی په قبر د بخاري حدیث دی دا چې د نبی په قبر او د ولی په قبر جماعت جوړول ناروا دي نو د عامه مقبره باندې کوم ځای کې جایز شو چې دلته تا ته فتوا درکړې ده دا چې زمونږ د دې علاقې نه وځي دا ټول جوماتونه اکثر د مقبرو د پاسه جوړ دي او بعضې صاحبانو جومات لږ غټو چې غټو مخې ته مقبره یې نو هغې نه ونه پیلۍ راوچتې کړي ملا صاحب هم په مقبره کې ولاړ یو اولني صفونه هم په مقبره کې ولاړ دا فتوا چا درکړه وایي نه چې دا موږ پلانۍ مدرسې له لاړو او مفتي صاحب ویل چې خیر دی که لاندې نه پیلرې ورکوي که نه نو پیلرې چې ورکوي نو خیر دی بیا ځکه چې دا خو بره جومات خو بره دی مقبره لاندې ده ورته وایي الله د نه عقل واخیست خپل مذهب هم د نه هېر شه د امام صاحب مذهب دا دی دوی نه تپوس وکړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب ټولو علماو لیکلي چې کومه ځمکه جومات ته وقف شو مسجد ته دا د تحت السرا نه تحت السرا څه ته وایي لاندې هغه اومې ځمکې هغه لمدې خټې د تحت السرا نه والا عرشه پورې به وي دا جومات تحت السرا پرېږده لاندې دا د قبر دی تحت السرا خو په ځای پرېږده دا لاندې مقبره ده ورته مولوي صاحب لږ سر ښکاره کړه دا جومات خو ته تحت السرا پورې جومات یو دا خو لاندې مقبره ده په کوم ځای کې ته ولاړې لمونځ کې په داسې جوماتونو کې لمونځ نه کېږي زموږ دا خبرې په خلکو ښې نه لګي دا په اصل کې زموږ خبرې نه دا په د نبي علیه السلام حدیث ښه نه لګي دا زما خبره خو نه ده چې ګینې ما د ځان نه جوړه کړې دا خو دقه بخاري چې دا اوس دا تاسو ګورئ په دې ټولو مدرسو کې دا ختم بخاري روان دی دا پټکي وله تړي لګی دی هم دا پټکی چې وله تړي وي دا ما وي بخاري ویلو دی د بخاري د حدیث خلاف کوي د په جومات کې قبرونه وي د په پاسه لګی دی منځونه کوي پکې دا ناروا ده نبی علیہ السلام دې نه منع کړی ده او په دې باندې لعنت ویلې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت ویلې او امت یې د دې نه یارولې چې خیال کوئ ګوره قبرستانونو باندې جوماتونه جوړ نه کوي دې نه به ځان ساتئ نو تماثیل نه مراد څه دي هغه نمونې دا بادی وجفان کالجواب یوه خانکونه په شانته د حوزونو په شان غټ غټ خانکونه سلیمان علیه السلام بادشاهي خو بل شان ده که نه لښکر یې ډېر دی کسان ډېر دي داسې په وړو وړو خانکونو کار نه کېږي خوراک دپاره لوی لوی خانکونه چې د حوز عمره خانک وایي که به خوراکونه راړولی کېده او د لښکر به خوړل دې ته بادشاهي وایي دا د سلیمان علیه السلام بادشاهي وه لښکر یې ډېرې وي انتظامات ډېر ناشنا نو دا لوی لوی
خانکونه به هم په دې دغه باندې جوړول په دې جناتو باندې چې شابه زما د فوج دپاره دا تیاروئ تاسو او بل وقدور الراسیات او هغه کټوئ چې په ځای باندې به پرتې وي راسیات معنی ولاړې به وي په ځای باندې څه معنی داسې کټوئ چې هغې کې به خوراک پخېده د وړو راوړو والا به نه وي دومره به لوی وي چې په ځای به پرتې وي او لکه لوی کوی او په هغې کې به خوراکونه وراړلی کېده او یو ترتیب باندې لاندې نه ورته اور بل او بس پخلی به کېده داسې نه و لکه دا زموږ واړه واړه دیچکي یا دیګونه قرآن کې الله فرمایي داسې کټوۍ وي چې په ځای پرتې وي او ګوره قدور دا کټوۍ چې کوم دا د خټو نه جوړېږي ستاسو خیال که نه پخواني مشران نه تپوس کوي پخواني لوښي د سو د خټو لوښي به او هغې کې به خلکو خوراک پخولو که نه زمونږ دا لوښي چې کوم دی اوس څه دي یا سلور دي او یا چې کوم دی دغه سټیل دي دا څیزونه دي او یا دا کوکرې دي دې وجه نه چې دې کې خوراک پوخ کې دې صرف دا خوراک تاله څه کړلو وي خوټ کولو دې کې طاقت نشته زموږ دې خوراکونو کې ضرر اکثر طاقت په هغه خوراک کې دی چې هغه ته د خاورو نه جوړه کټوۍ کې پوخ کې او دا اوس دې ښځو ته وایه نو چا ته یې ښځې خو وایي ځه خپل کار کوه دغه لوښي موږ نشو استعمالولی د دې صفایي کول او د دې دا دومره انتظام کوه حالانکه چې کوم قدرتي خوراکونه دا موږ پرېښي دي ځکه دا صحتونه تباه دي بیماریانې که زنانو ته ووایې چې دا سپین وړه مه استعمالوئ دا نقصان دی دا سره وړه استعمالوئ دې کې طاقت دی وایي دا ته موږ باندې څه خورئ سره وړه نو ګران یې والي او ضرري څیز یې والي سپین وړه خوري لګې هغه تیار ربړ دی چې معدې ته لاړ شي ازمېږي خو نه به درد راولي بیا وایي ښه د درد ګولۍ به وخورو نو په ګولۍ باندې ځان له دا لکه ځان ته دوکه ورکول داسې د قرآن کې یو حدیث کې تاسو وګورئ پخواني چې کوم خوراکونه دي د دې مطابق سړی خوراک کوي د صحت له فایده ورکوي دې وجې نه د خاورو نه چې کوم جوړ شوي لوښي د دې کنډولونه یا په دې کې سړی اوبه څښي یا دې کې خوراک پخوي د دې فایده ډېره ده دې کې فایده ډېره ده په نسبت د دې چې اوس موږ کوم لوښي پیدا کړي ځکه زموږ زمانه ټوله د شوشا زمانه ده نو سلیمان علیه السلام زمانه کې دا کټوۍ چې په ځای باندې پرتې وي دې کې به د دې دپاره خوراکونه تیارېده اوس دا دومره لوی حکومت او دا دومره لوی نبوت الله رب العالمین ورله ورکړی نو آیا عملونه ورته معاف دي نه د صوفیانو دا خبره باطله ده پرون موږ درس کې ویل چې هغوی یو خاص مرتبه ده چې هغې ته څوک ورسېږي بیا ورته عبادت معاف شي عبادت پیغمبرانو ته هم نه دی معاف ځکه ورته وصلی الله وایي اعملوا آل داود شکرا عمل کوئ کورنۍ د داود علیه السلام د شکر کولو عمل وکړئ شکر کول معنی د الله عبادت وکړئ شکر کول دا نه دي چې تش خوراک به وکړې بیا به شکر الحمدلله نه شکر دی ته چې د الله عبادت وکړه د الله بندګي وکړه دلیل په هغه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې قیام دپاره به ودرېده نو خپې مبارکې به وپړسېدې نو یو شپه ورته عایشه رضی الله عنها وفرمایل رحم یې پرې راغی د الله د نبي صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې وپړسېدې اوبه چاودې بیا د هغې د لاسه ای د الله نبي ستاسو خو الله تعالی ګناهونه مخکني رستني ټول معاف کړي مانه ګناه نه پاکې پیغمبرانو ګناهونه پاکي نو لږ عبادت هم تاسو له ډېره فایده درکوي نو تاسو دا دومره ډېره سختي په ځان ولې تېروئ چې دا دومره ډېر عبادت کوئ او خپې مبارکې مو پړسي نو تاسو له خو لږ عبادت هم پکار دی هغه هم دله ډېره فایده درکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل افلا احب ان اکون عبدا شکورا آیا زه دا نه خوښوم چې زه د الله شکر ګزاره بنده شم معنا دا ده چې الله رب العالمین زه دومره د ګناه نه پاک پیدا کړی یم او دومره اوچته مرتبې را کړی پیغمبرانو سردار یې ګرځولی نو زه به د هغه الله شکر کوم ګوره د شپې قیام اللیل ته او د شپې تهجدو ته نبي علیه السلام څه ویلو شکر دې ته وایي د الله عبادت وکړي د الله تعالی بندګانې وکړي الله رب العالمین ته عاجزي وکړي او د الله په نعمتونو الحمدلله ووایي او دغه انعامات چې کوم الله درکړي دا د هغه په رضا کې استعمال کړي او نسبت الله رب العالمین ته وکړي نه دا چې زه ډېر زورور یم او دا ما ګټلي دي او په دې مټو مې ګټلي داسې مه وایه بس وایه څه چې دي الله راکړي داسې وایه الله تعالی په دې خوشحالېږي چې کوم نعمت یې درکړی نسبت یې هغه ته وکړه او بیا یې د هغه الله سبحانه وتعالی په رضا کې استعمال کړه دغه انعامات دې ته ویلی کېږي شکر الله رب العالمین فرمایي اعملوا آل داود شکرا عمل کوئ کورنۍ د داود علیه السلام د شکر کولو منظمه بندګي وکړئ وقلیل من عبادی الشکور او لږ دي زما د بندګانو نه شکر ګزار
الله رب العالمین فرمایي ګوره زما شکر گزار بندگان څه دي لږ دي قرآن کې به تاسو دا ډېر ګورئ چې د لږو خلکو به صفت کېږي او د ډېرو خلکو به څه بدي ویلی کېږي بعضې خلک مونږ ته وایي که نه تاسو یو څو کسان تاسو دا خبرې کوئ دا ټوله دنیا داسې مونږ ټوله دنیا خو بس په دنیا کې بیا وګوره کافر هم ښه ډېر دي نو ولې کافر ښه شو څه د چا ډېروالی دا د حقانیت دلیل نه دی همیشه دپاره حق پرست به په هره زمانه کې لږ وي چې په سوچه دین به رواني او دام پی دلیل دا آیت وقلیل من عبادی الشکور اللہ فرمائی زما په شکر گزارو بندگانو کې چې کم زما عبادت کوي په صحیح طریقه او شکر گزار دا لږ دي او دیو جن قرآن کې تاسو ګورئ الله رب العالمین فرمائی بل اکثرهم لا يعلمون بل اکثرهم لا يشکرون اکثر شکر نه کوي اکثر علم نه لري اکثر چې کوم دی فاسقان دي اکثر نافرمانه دي اکثر د اکثریت به بدی راځي سورہ انعام کې تاسو ویلي چې وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اے نبی که د اکثریت تابعداري دې وکړله چې ډېر خلک په کومه لار روان دي موږ به په هغې روان شو تا به د الله د حق لارې نه واړی ګمراه به دي اکثر خلک ګمراهي اکثر خلک چې دا ناشکری ډېر خلک چې دا د الله نافرمانی کوونکي او لږ خلک چې دا د الله بندګي او عبادت کوونکي د دې آیت په بنا باندې به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مفسرینو دعاګانې را نقل کړي او بعضې صحابو دعا کوله چې یا الله ما په هغه قلیلو بندګانو کې حساب کې هغه لږو بندګانو کې ځکه چې همیشه حق پرسته لږ وي د الله شکر گزار بندگان دا لږ وي د الله عبادت کوونکي خالص دا لږ کسانی الله رب العالمین ته سرونه نه دي پکار الله رب العالمین ته سړي پکار دي سړي الله رب العالمین ته سړي وایي سړي قرآن کې چې دا داسې سړي دي دا داسې سړي دي چې دا کار کوي دا کار کوي قرآن کې سورہ نور کې مخکې تاسو تیر شوي دي چې الله رب العالمین فرمایي چې دا داسې سړي رجال لا تلهیهم تجارة عن ذکر ولا بیع عن ذکر الله وعن الصلاة دا داسې سړي دي چې دوی د الله د ذکر او د مانځنې دا بیع او تجارت نه منې کوي نه غافله کوي د الله بندګي کوونکي دغې ته الله سړي ویلی کېږي په سړو کې دا سړي او دا همیشه حق پرست دا به کمي وقلیل من عبادی الشکور بس دې ځای پورې یعملون له دی جناتو به عمل کو کارونه به کول د سلیمان علیه السلام دپاره ما یشاء هغه څه چې غوښتل به سلیمان علیه السلام من محاریبه د عبادت خانونه و تماثیله او هغه نمونې د آبادو دا به ورله جوړولې وجفان کالجواب او هغه خانکونه چې د حوزونو په شان به و قدور الراسیات او هغه خانکونه چې ولاړ به په خپل ځای باندې او موږ ورته ویلو اعملوا آل داود شکرا عمل کوئ کورنۍ د داود علیه السلام د شکر کولو وقلیل من عبادی الشکور او لږ دي زما د بندګانو نه شکر گزار چې شکر کوي په زړه او په بدن او په مال او په ژبه باندې سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک لا حول ولا